دا ټول کارنامه پی ایم ایل کړې ده، بیا عمران خان سره کړې ده. عمران خان خو درنه کړې ده، هغه خو نور څه نه کوي، هغه خو یو فتنه ده چې بس راغله پاکستاني تماکو. دې نه علاوه چې کوم بیروزګار نوجوان دي هغه لپاره څه اقدام کوي؟ بیروزګار نوجوانانو لپاره اوس لګیا دي، کارونه کوي، د کوم چې انویسټمنټ کېږي د فیکټریانې لګي، انشاءالله هر سړي ته به روزګار میلاویږي. وزیر اعلی دومره کرپشن کوي، لکه هغه وزارتونه چې دي هغه په 4 کروڑه په 8 کروڑه چې کوم ښه وزارت دی په هغه حساب باندې هغه پیسې اخیستې دي. کار دغه نشته، هغه صرف عمران خان ده او دا خو یو داسې فتنه ده چې اوس دې علاج نه کېږي. دا علاج هم دغه دی چې کله اوس روان شو. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم تاسو هوسټ ادریس خان. نن موږ سره موجود دی سټوډیو کې بهادر تاج صاحب، کوم چې پی ایم ایل صدر دی او کوم چې لاهور نائب صدر دی. راځئ دونه لوګان ته د پوسټ کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جی، تاسو ښه یې؟ الحمدلله خیر هری دی. تاسو ماته دا وایه چې تاسو د پی ایم ایل کې څنګه قدم اخیسته؟ پی ایم ایل چې دی دا خو زموږ لکه زما د پلار پارټي ده. زما پلار د خو دې وخت کې هغه په دې کې و 1988 نه جو تقریبا چې هوش مې سنبال کړل جو په دې کې و. په هغه وخت کې بیا 92 کې زما پلار کونسلر و په اندرون شهر کې، نو دغې سره بیا زموږ مینه ده، محبت ترې روانه ده. تاسو پی ایم ایل کې شمولیت څنګه کړې ده؟ دا هغه شمولیت و که نه، بیا خو موږ دوباره شمولیت نه دی کړی. پی ایم ایل زموږ پارټي ده، د کور پارټي ده، بیا پکې موږ دغې قربانیانې ورکړلي. زما پلار چې و هغه د مسلم لیگ په وجه باندې د پیپل پارټۍ د اندرون خال چې کوم صدر و په هغه وخت کې هغه زما پلار شهید کړی و. لکه په دې پارټۍ بازۍ کې په 2000 کې کله چې نواز شریف صاحب د جیل کې و، په هغه وخت کې تو مې کې زما پلار قتل شو. نو موږ بیا پارټي نه پرېښې. بیا هغې نه وروسته چې شهباز شریف چې کله راته لاهور ته جدې نه، نو په هغې کې زه بیا ما 6 ورځې جیل تېر کړی دی، وهل مې پکې خوړل دي ډېر. لکه موږ قربانیانې ورکړلي، قربانه چې کوم ځای کې ورکړي هغه ځای بیا سره یې نه پرېږدي. پی ایم ایل پاکستان لپاره ټول نه غټ کارنامه څه ایجاد کړې ده؟ نو غټه کارنامه یې خو دا ده چې تا له ایټم بم جوړ کړی دی چې تا ته انډیا اوس په تر سترګو کتلی نه شي. دې نه علاوه د دې نه علاوه مسلم لیگ ته وګوره چې د کلې نه چې نواز شریف راغلی دی د 1988 نه والا هغه وزیر اعلی 1992 کې وزیر اعظم و، نو هغه مطالعه موټروې درکړل، ستا بجلی جوړه کړله، تا 14,000 میگاواټ بجلی کړی چې زرداری حکومت ختم شو 2013 کې. نو 24 घंटे کې به 18 घंटे لوډ شیډینګ و، 6 घंटे به بجلی راتله، 8 घंटे هغه د ختم کو، دهشتګردي د ختم کړه. ستا په ټول پاکستان کې موټروې جال بچاو کو، نهرونو نظام چې دی اوس بیا چالو کو، اوس بیا نهرونه نوې جوړې د رایسن نه ډیمونه چې دي هغه نواز شریف په 2013 کې ستا چې بادشاه ډیم ځمکه چې ده هغه په ټایم کې په 100 ارب روپۍ ځمکه اخیستې وه. نو بیا وروسته عمران خان د هغې افتتاحګانې کولې. دا ټول کارنامه پی ایم ایل کړې ده، بیا عمران خان څه کړې ده؟ عمران خان خو درنه کړې ده، هغه خو نور څه نه کوي، هغه خو یو فتنه ده چې بس راغله پاکستاني تماکو. هغوی ما خو ډېر کار کړی دی. نو هغه څه کار کړلی ما ته ووایه که نه؟ هغوی ما ډیم ما چلاو کړی دی، هغه کوم چې دا موټروی دی ما چلاو کړی دی. نو دا خو خبرې په ویلو کې خو هغه هر څه کړي دي، هغه خو پاکستان هم هغه جوړ کړی دی. خو ته د پی ټي آی خبرې پرېږده، ته چې پاکستان نه د نواز شریف د حکومت نواز شریف کارونه وباسي، پاکستان خو خنډرات دی، دلته خو بیا نور څه نشتي. یا دغه شیرشاه سوري کړي دي کارونه، یا نواز شریف کارونه کړي. دغه هغه جی ټي روډ دی او د د موټروی دی. صحیح ده. دا پی ایم ایل چې کوم دی دا معیشت بهتر کول لپاره څه اقدام کوي؟ وګوره معیشت ستا مهنګایي دا کله چې دا حکومت راغی ستا مهنګایي چې وه هغه په 37% کې وه، اوس نن سبا په 2.5-3% کې ده. خو اوس هم سټیټ بینک وایي چې مهنګایي به زیاتېږي، یو میاشت 2 کې به مهنګایي 5-6 ته بیا رسي، خو دا بیا واپس راځي. ستا چې کوم شرعي سود و هغه 22 ته تللی او شرعي سود 12% لا واپس راغی. ستا اوس کوم بار ملکونه چې دي هغه به درته انویسټمنټ دا روزانه ورځ به ورځ ګرانېږي ده، ولې هر څیز نه نو څه ګران شي دي. اوس سبزیانې دي، اوس زه سبزي راوړم، ما ته پته ده چې سبزي ارزانه ده، چې کومه ټماټر په 300 روپۍ هغه نن په 50 روپۍ دي، پیاز چې دی په 75 روپۍ دي چې په 200. دې روژه کې مریم نواز چې کوم ټاسک فورس جوړ کړلی هغه کوم سلما بټ چې ده هغه د هغه انچارج ده، هغه ګرځي په هر بازارونو کې هغه لګولي. ورشه بار مارکیټ کې چینی په 170-160 ته، هلته په 130 ته میلاویږي. صحیح ده. دې نه علاوه چینی، چای، اوړه، غوښه، هر شی چې ګوره کوم بازارونه هغو لګېدل دي. ګوره موږ په خپله موږ خلک نه یو،
موږ چې کله داسې وخت راځي نو بار ملکونو کې چې داسې تهوار راځي هغه ارزاني ورکوي. موږ چې ته اوس خربوزه خلته وګورې نو هغه د روژې نه مخکې هغه په 100 روپۍ وه، په 80 روپۍ وه، اوس په 200 روپۍ ده. موږ خلک په خپله موږ دا شیونه چې دي موږ لکه حرام خواړه غوندې شي نو لکه دا شی موږ په خپله زیاتو. حکومت خو دې باندې کار کوي لګیا دي، لکه چاپې وایي هر څه کېږي. ته اوس وګوره چې مریم نواز چې کوم کارونه په پنجاب کې شروع کړلي چې تاله ماشومانو له لیپټاپونه ورکړه، سکالرشیپونه یې ورکړه، 1 لاک لیپټاپ بیا اعلان کړلی. ته ورشه بازارونو نه تجاوزات یې ختم کړه. داسې کولاو بازارونه داسې یورپ کې نشته. هغې خو پای وره خبرې کړې دي چې پای ورکړو خلکو ته ماشومان له هغه ورکړی دي، هغه نه دی ورکړي. پای ورکوي. دا خو چې کوم واړه سرکاري سکولونو ته ځي د هغو نه تپوس وکړه چې هغو ته پای میلاو شوي دي که نه دي. یو ورځ نه، دا روزانه ډبې ځي، باقاعده ډبې ځي، هلته هغو ته میلاویږي. خو دې کې بیا چې کله خلکو دغه وکړو هغې په خپل ایډمنسټریشن سره چې خبره وکړه نو هغې کې څه ګډوډه لانجه وه نو اوس ورسره هغه کوم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی اوس په هغې کې ځي پیسې چې کوم واړه سکولونو ته ځي 2000 روپۍ د هغې هغو لګولي، هغې کې دا روپۍ چې ده هغو ته میلاویږي. دې نه علاوه چې کوم بېروزګار نوجوان دي هغې لپاره څه اقدام کوي؟ بېروزګار نوجوانانو لپاره اوس لګیا دي، کارونه کوي. د کوم چې انویسټمنټ کېږي د فیکټریانې لګي، انشاءالله هر سړي ته به روزګار میلاویږي. لکه چې کله ملک کې د روپۍ وافر مقدار باندې شروع شي نو هر څه بیا هغې سره تړون کې دی که نه ځکه چې د 2 کاله ډېره سخته منده راغلې وه په ټول دنیا کې راغلی وه، یوازې پاکستان نه و. دا کله کمپلیټ کېږي؟ دا خو دا چې 15 کاله وروستو پوره شو د حکومت بیا به تاسو د دې د نوم نه علاوه بل نوم ونه اورئ چې دومره کارونه وشي زموږ. دا چې پی ایم ایل دی بل جماعتونه چې کوم دي هغې کې هغه یې کار کړی دي، پی ټي آی وشو، دا بل پیپل پارټي وشو، خیبر پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې زه ځم موږ ځو چېرته لکه سیل له ځو یا هسې ځو زموږ کلی هلته دی بونیر یو موږ نو چې موږ لاړ شو موږ ته پته لګي هغو څه کارونه کړلي. هېڅ شی هم نشته، صرف صحت کارډ یې کړی او هغه د خپل هسپتالونو له یې ورکړلي. په هغې کې دنیا کرپشن دي، لکه چې کوم اپریشن بار کېږي هغه په 10-15 زره کېږي، هغو د هغې 80 زره چارج کوي. او داسې زیاتې روان دی که نه چې لکه عام نارمل انسان یې نو هغه خو پکار دی چې د هغه نارمل لکه ډلیوري کیس دی نو ډلیوري کیس چې دی هغه چې مریض لاړ شي هغه یاره صحت کارت د سره دی او حساب اپریشن کېږي بس ځکه چې هغو ته خو پیسې میلاویږي. دا پی ایم ایل چې کوم دی هغه لاهور کې کار کوي، کے پی کے کې ولې نه کوي؟ نو ګوره کے پی کے کې خو زموږ حکومت نشته که نه، هلته خو صوبایي حکومت د 15 کالو نه د پی ټي آی روان دی. وفاق دی، وفاق اوس زموږ هلته انجینیر امین مقام صاحب دی، هغه یو وزیر هغه دی، اوس سردار یوسف جوړ شو، اوس پکې اختیار ولی دغه ورکو نو انشاءالله اوس په موږ هلته کارونه کوي. د اختر نه وروسته به نواز شریف او شهباز شریف دواړه به د هغه ځای دورې کوي، هلته به اعلانونه کوي، جلسې به کوي، کارونه به زموږ چې کوم کارونه موږ کړل یا کړي ته ورشه مالم جبار یا کالام دی دا سړکونه چې کوم زموږ په وخت کې ټینډر شوي کوم چې موږ جوړ کړي وو هغه دي، بیا هغې نه وروستو کارونه نه دي شي. دا کوم چې نیکسټ انتخابات راځي هغې لپاره څه انتخاب کړی دی، څه تیاری کړی دی پی ایم ایل؟ نو هغه دا تیاری د هغې لپاره روانه ده که نه، ځکه چې خلک چې دا کارونه غواړي موږ کارونه کوو او زموږ کارونه چې دي هغه به انشاءالله تاسو ته بره په بلیک بورډ به درته موږ لیکو چې دا کارونه موږ کړلي او ووټ به موږ په هغې غواړو او انشاءالله خلک پر روان 15 کاله بیا زموږ. دا کوم چې دلته لاهور کې دا کے پی کے کې کرپشن دی دې باره کې څه کرپشن خو کے پی کے کې اوس د هغو وزیران په خپله لګیا دي چې لکه زموږ وزیر اعلی دومره کرپشن کوي، لکه هغه وزارتونه چې دي هغه په 4 کروړه په 8 کروړه چې کوم ښه وزارت دی په هغه حساب باندې هغه پیسې اخیستې دي او وزارتونه یې خرڅ کړي دي. او اوس پرون تاسو که خیال کړی د هغو یو ایم پی چې دی د خیبر پېښور والا هغه پیدا پریس کانفرنس کړلی چې دلته ډېر زیات کرپشن روان دی. تاسو خیال سره کرپشن چا کړې ده؟ کرپشن موږ خلکو کړې ده، هر حکومت کړې ده. خلکو څنګه کړې ده؟ نو موږ ټول چې چاته څه عہده میلاو شي هغه یې نه پرېږدي، هغه د هغې نه فایده اوچتوي. نو کرپشن خو پاکستان کې مشکل ده چې لکه ته حساب ولګوه چې زموږ کومه ادارې ته ته ورشې د پولیس وي هغه که محکمه تعلیم وي لکه استادان دي هلته چې تعلیم محکمې ته ورشي هلته هم ستا چې څه کار بغیر پیسو نه کېږي، پولیس محکمې ته ورشي، پټواري ته ورشي. نو موږ کته لاندې خلک چې یو دا کوم
اودو باندې په کورسو باندې ناست دي هغو بغیر پیسو نه کار نه کوي. ها دې نه علاوه چې تاسو پی ایم ایل کوم چې دی حکومت هغه شانګله کې بنیر کې څه کار کوي؟ بونیر کې ګوره اوس شانګلې سړکونه چې دي د هغو لپاره شهباز شریف تېر ځل تللی و نو 2 ارب روپۍ اعلان یې کړی او هغه د کالا ډاکې د ریاسین له پاسه به یو پل غورځوي. هغه پل چې دی هغې نه به بیا د بونیر او شانګله او کالا ډاکا تورغل مانسیره سره دا به ټول دا یو سړک چې دی دا به بالکل یو بل ته نږدې شي لکه 4 غنټو والا لار به ته په 45 منټو کې وای. په هغې کار روان دی. هلته چې دی کوم ټرنل دی هغه جوړی لګیا دي کوم چې سوات او بونیر ته دی. داسې نور کارونه چې کوم وفاق په ذمه دي هغه به وفاق کوي او چې کوم صوبه ده نو صوبې ته انتظار دی چې کله کارونه شروع کوي که د درنو نه اوزګار شو جو هغو به هم کار وکړي که نه جو هغو خو دغه نن جلسه ده نن درنه ده نن جلسه ده نن درنه ده. دا جلسه درنه ولې کوي خاص وجه څه ده؟ هغو سره څه دغه نشته مخې ته چې موږ څه وکړو څه کار دغه نشته. هغو صرف عمران خان ده او دا خو یو داسې فتنه ده چې اوس دې علاج نه کېږي. دا علاج هم دغه دی چې کله اوس روان شو نو چې دا یو نیسي او دا خو ټول فصلي بټیرې دي. دا خو چې کله اوس عمران خان رانغی یا دغه شو دا ټول به رسته ترشیتو ته ګوره. عمران هاي ویل دي چې ما هو ډېر کار کړی دی کې پی کې به بیا تاسو دا ولې وایي صرف کې پی کې دی هغه د صحت کارت نه علاوه وایي چې هغه څه کار کړی ځکه چې صحت کارت هم نواز شریف په 2014 کې په فاټا کې ټولو کې نواز شریف صحت کارت چې هغه ویشلی هلته چې څه فاټا وه په هغه وخت کې فاټې لپاره وفاق فنډینګ کاوه نو هغو له دا کارډ ورکړی صحت کارت دا هغو له دا علاجونه کېدو. تاسو ما ته دا وایه چې امیر مقام چې کوم دی هغه پارټي کې څه اهمیت ده؟ امیر مقام د پارټي شعر دی دې ټایم کې زمونږ د کې پی کې شعر دی ببر شعر دی. د څنګه شعر دی؟ شعر دا دی چې ګوره په خپل سیټې ګټلې په ټول صوبه کې 3 سیټه ګټلې هغه خپل 3 والا سیټونه لاندې 2 صوبایي ګټلې روډ اپوزیشن لیډر جوړ کړل په خپل ایم این ای دی وزیر دی پاورفل وزیر دی داسې عام وزیر نه دی. ستا چې کې پی کې کې څه ستا چې په پنجاب کې په لاهور کې چې څه کاري نو موږ دغه دلته هغه په یو ټلیفون دغه کار کېږي موږ له راځي د لاهور پښتنو له راځي د کراچۍ پښتنو له ځي ستا چې کوم ماینس کې د ماکي وشي په کولې په قانون کې په بلوچستان کې یا په دې کې هغه ځي هلته نه هغه د هغو سره خبره کوي د هغه که څوک مړ شي لاشونه وله په هلیکاپټر کې راوړي. امیر مقام خو هر پښتون ته ځان رسول دی. ها دې نه علاوه تاسو فلای تنظیم کې کار کوي څه مقصد لپاره کې تاسو دا کار؟ په موږ پښتون فلای تنظیم دی دا خو موږ د خلکو خیر ښېګړې لپاره د هغو لپاره دلته په لاهور کې چې کوم هغو څه کیس میس وشي څه جګړه وشي څه تاڼه کچهري یا بیمار اسپتال یا چا داخلي تعلیم والا سټوډنټ دي د هغو لپاره موږ لګیا یو یا چې څوک مړ شي د هغه د میت چې دی موږ ټول خیبر پښتونخوا د هر ځای پښتون دا صرف لاهور لپاره تاسو کار کوي؟ نه دا موږ پنجاب کې دی او دې کې موږ پنجاب کې اوس موږ سره موږ په لاهور کې یو ور ډسپنسریان دلته چلو هسپتالونه دي هغې کې کوالیفاید MBBS ډاکټران دي پوره عمله او سره دغه شانتي 8 هسپتالونه چې دي هغه په پنډۍ کې دي نو دا موږ د ټول پنجاب سره چلو فیصل آباد کې دی زموږ ګوجرانوالا کې دی بهاولپور کې دی ملتان کې دی. او تاسو کوم چې دا فلای تنظیم دی د غټ مقصد څه ده دا څه کارنامه کوي ټول نه غټ؟ فلای تنظیم خو د خلکو خیر ښېګړه ده که نه د فلا کار کو هغې کې موږ دا نه ده چې دا پښتون دی هغې کې که پنجابی سیندی سرایکۍ بلوچي هر څوک چې چا باندې څه راشي باقاعده زموږ دفتر ته پنجابیان راځي د هغو موږ روغې کوو هلته زموږ جرګه هغو ته پنچایت وایي پنجابیان هغه جرګه کې موږ هغو کښېنو هغو خبره موږ وکړو زموږ په دفتر کې هم مسلې حل شي. څومره ممبر دي هغه تنظیم کې؟ زموږ تنظیم ممبر لا تعداد دي شمار یې نشته. لا تعداد دي هغه بیا پښتونونه ولې کار نه کوي؟ موږ کار د پښتنو دی. کوم کار دی؟ لاهور کې کوي؟ نه ما خو تا ته وایي دا ټول پنجاب کې دی. پنجاب کې که پی کې چې کوم پښتون دی کې پی کې پښتون ته خو موږ نشو رسېدی که نه هلته به ځان د دنیا تنظیمان دي کېږي که کله هغو ته زموږ ضرورت بیا ممبر لګوي که نه هلته کې پی کې ممبر لګوي که نه؟ نه موږ حافظ جوړ کوي که نه؟ نه داسې خو جوړ دی داسې کراچۍ کې څه چې موږ بار موږ ته دوبۍ کې چېرته څه لکه څه لاش راوړی شي هغو موږ ته ټلیفونو کې یا د سعودي نه هغه دیوالو خلکو کارونه هم موږ کوو الحمدلله په دوبۍ کې زموږ کسان دي که هلته څه مسله پولیسو داسې راشي هغو ته ټلیفون وکړو هغو هم هلته دا مسلې حل کوي. دا تاسو له فنډ څوک راکوي؟ فنډ موږ ځان له خپل فنډ کوي موږ چې څه کسان دي ټول کاروباري خلک دی چې کله څه ضرورت وي بس هغو ته وایي روپۍ راکړې راکړي. ډېره مننه.
जी नाजरीन तासु कोम दे बहादुर ताज साहब खबरें वावरे दिल द डेर हस्ता खबरें करी दी तासु कमेंट सेक्शन में जरूर आए तासु लसिंग लाकारी जिस तरह यह मेज़बानी दे सान ला इजाज़त पर कभी अलन एक बार